د پکتیا ولایت په ګرده څېړۍ ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ شاوخوا 20 کاله وړاندې د یوې وژنې له امله رامنځته شوې اوږدمهاله دښمني د پکتیا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د قومونو د ستونزو د حل او فصل کمیټې او قومي مشرانو په ګډو هڅو سره پای ته ورسېده او دواړو خواوو ترمنځ روغه جوړه ترسره شوه. قرآن موږ ته داسې فرمایي دوو مسلمانانو منځ کې مشکل سره راغی نو هغه د خپل درجې د خپل مسؤلیت مطابق ته خپل مسؤلیت راځي ده د کلي مشره د تا مسؤلیت ده چې دغه ورونو منځ کې باید ته صلح وکړي د یو جمعه د یو مخصوص کلي مشره تا ته مسؤلیت راځي ده که د یو ولسوالۍ په سطح باندې مشر یې تا ته مسؤلیت راځي ده. د پکتیا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو په خپلو خبرو کې وویل چې مسلمانان سره ورونه دي او باید خپل اختلافات د تفاهم او جرګو له لارې حل کړي نه د دښمنۍ او تاوتریخوالي له لارې. مشر د خپل مسؤلیت ادا کړي خبرې به مي که دې روغه جوړه وکړله الله 200 به درکړي یو ثواب دا ده چې سایه دې وکړله د خپل سایه مطابق بله دا ده چې د روغه جوړه دې وکړله دغه چې څومره نیک اعمال دي څومره ښې خبرې دي الله تبارک وتعالی تا ته اجر پرې ورکوي که روغه جوړه نه سوه الله دې سایه نه ضایع بسوي الله دې تا اجر نه ضایع کوي. دیني علماو او قومي مشرانو دواړو لورو ته د جوړجاړي د مبارکي ترڅنګ وویل چې دواړو خواو خپل اوږدمهاله اختلاف پای ته رسولی او دښمني په دوستي بدله کړې ده. ګیرې الحمدلله دغه کرنۍ کې چې کوم هغه یو کس پښمنتیا ښکاره کړه بل وبخل دا دواړه ښه قدرمن شخصیتونه وي که دی دغه کور کړی نه وای د اسلام کور نن به دغه موږ مشرون دغه لرې ځای نه رتلو دواړه قدرمن وه دا چې یو ورشي خپل عذر پیش کړي دغه دریم الله ده بخښونکی دومره بختور دی د الله قدر یې وکړو د الله عزت یې وکړو محدثین حضرات یې چې دغه څوک چې چاته ورشي عذر پیش کړي دغه سره الله موجود ده لکه د الله رب العزت قدر یې چې کړی وي دغه کسونه نه د الله احترام یې وساتو. بلخوا د دواړو کورنیو غړو د جوړجاړي له ترسره کېدو خوښي څرګنده کړه او د دیني علماو قومي مشرانو او د مسؤلینو له هڅو یې مننه وکړه. مطلب د ولسوال صاحب دغه د امارت په کوشش باندې او په سره په خیر په صلح بدل شو جنگ جګړه په صلح بدل شو صلح شو بدی په نکی شو او موږ د ټولو قومونو نه خصوصا د مشرونو نه د ولسوال صاحب نه ډېر خوښ یو چې دغه خبرونه دغه شخړه یې په صلح بدل شو. مونږ تقریبا چې د کومه جنجال یا بدی و مونږ خپل دستنی دي دغه تقریبا 20 کاله مخکې مونږ څه مشکل په دوستۍ کې اوس شکر الحمدلله د امارت په لوړپوړو چارواکو نه د ولسوال صاحب نه د تاسو نه او د نورو قومي مشرانو په وینا موږ دا جوړه وشوه شکر الحمدلله آینده کې نه موږ مشکل شته ونه لرو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ورته قومي شخړې د یاد ریاست او قومي مشرانو په هڅو حل شوې چې د ولس له پراخ هرکلي سره مخ شوي دي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.